سلامونه او احترامات مو ومنئ. د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د ارګ او سپیدار ترمنځ سیاسي توافقنامه لاسلیک شوه چې له مخې عبدالله د ملي مصالحې شورا مشر او په کابینه کې هم نیمایي برخه ورکول کیږي. د کابل ادارې مسلسلو څرګندونو ته طالب ویان غبرګون ښودلی، خپل لور ته د تلفاتو ادعا رد کړې او د ملکي تلفاتو پړې په کابل ادارې او د دوی له ملاتړه په برخمنو داعشي ملیشو ورچولې. د هرات ولایتي شورا وایي چې د وچې ډوډۍ ویش کې پراخ فساد موجود دی. د طبي مجتمع غړو تور پورې کړی چې د کورونا ضد مبارزې لپاره شو پیسو کې فساد کیږي. په درې بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو کې 19 عسکر وژل شوي، 14 تنه نورې ژوندي نیولي دي. هندوستان کې د ترافیکي پیښې له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ایران کې د بشري حقونو فعالینو او استادانو ویلي چې حکومت د افغانانو سره د شوي ظلم او جنایت له کبله جدي بخښنه وغواړي. لیبیا کې حکومتي ځواکونو د جنرال حفتر دفاعي سیستم او ګڼ مهمات له منځه وړي دي.